او دا د پښتونستان د کلمې په مورد کې روس کې ما زده کړې کړي دي. روس کې د دې نامه نه استفاده کېده د دې پر ځای چې پښتونستان او روسانو پښتونستان ورته غوښتي او عین ټکی ما د ایرانیانو د خولې نه هم ډېر اورېدلی د دوی د سیاسي حلقو کړیو د دوی د راډیوګانو نه چې دې مسلې ته لمن وهل کېږي د سیاسي اهدافو په خاطر یعنی مابین کې ښکار موجوده که ما مخکې چارج وکړي ښکار ولس دی خاوند اولا په حساب د ژبې دا د ډاکټر صاحب زه خپل راډیو افغانستان کوم زما په دې چې د راډیو تلویزیون د دولتي کمیټې مرستیال د اطلاعات او کلتور وزیر په مخ کې افغان غږ خپرونه وه چې هغه ډاکټر نجیب الله مکتوب لیکلی و چې تاسې په 80% پښتو خپرونه کوئ ځکه چې دا قبایلي سرحدي سیمه ته ده نو د راډیو تلویزیون مرستیال ما ته په دغه په دې شکل ویل چې رفیق الهي چجوري برنامه یې افغان غږ ما ورته ویل خو تاسې دستور راکوئ موږ یې خپروو ویل دا د ګلبدین د راډیو ټیپ خپرونې وو داسې خو نه وایي چې تاسې پښتو خپرونې کوئ دا د ګلبدین د راډیو غوندې خپرونې زما عرضه ده چې ما خپله تجربه چې د کومه یاده ده راډیو افغانستان کې موږ په 100% په خپرونو کې 100% کې مؤثره 15% په خپله ژبه نه درلودلې خپرونه ټولې یې په غیر د پښتو غیر افغاني ژبې باندې هغه خو به یو خواته پرېږدو د سره څخه داسې جریان چې زما خپل د سترګو لیدلي حال ما لیدلی دي هغه دا دی چې یو وخت د شاهي نظام په نامه د داود په نامه باندې په دغه 15 کال کې خلک ټاکل کېدل پښتانه په دې نامه ټاکل دا درباریان دي دا بیا چې کله ترکیې لرې شو بیا دا په نامه د باندستان په دې نامه دا قوم ټاکل کېدل ډېره حرکت په نامه د باندې بیا داسې بهیر راغی که تاسو اورېدلي د تڼي په نامه کودتا وشوه بیا د تڼي ګلبدین په نامه دا خبره ده قوم ټاکل کېدل نو داسې یو نوع سیاستاً دا سلسله را روانه ده چې اوس پر طالب باندې شوې ده لکه ډاکټر صاحب چې ویل چې پښتو خبرې وکړي نو اوس به ته طالب او یا به ته پاکستاني دا په افغانستان کې زموږ د لږکۍ قوم دي دا د اوس هم دا مشکل شته او رښتیا هم د دې ناروغۍ د علاج لپاره د هېوادونو چې دی ژبه باندې دا ژبه ډېره خواره ده حقیقتا خواره ده او دا ژبه بیخي بېکسه سوې ده یعنې هېڅ زموږ لیکوال زموږ هېڅ ادیب دا امید نه لري چې دا یو مجله ولیکم په خپله مورنۍ ژبه یو څوک یې راڅخه واخلي داسې دی او زما شخصا دا هیله ستاسو نه هم ده د نورو نه هم ده چې که نور څه نه وي دغه ادب ته د دغه ژبې کلتوري اړخ ته یو څه توجه وشي نو که دا ژبه ته وده ورنه کړو همیشه زموږ قوم به ډارېږي د دغه شیانو او که چېرې زموږ ژبه غښتلې وای رښتیا هم موږ په خپله ژبه زده کړې کولی په خپل هېواد موږ به د هېچا نه بیا ډار نه درلود پښتانه بخښنه غواړم دلته دوه بدبختۍ دي د مجاهدین چې وکړل د افغانستان په څه خارجان هغه چې رفیجي چې راغلي وو بلجیم ته په تمام ورکړه څوک چې پښتانه ورته وایي خو ګلبدین حکومت کې دی صدراعظم دی ته باید داشت تا هیچ خطر نیست مجاهدین په وقت کې هغه به نوید کالا رفیجی از دید پولیتیک نوید کالا او طالبان په وقت کې طالبان په پښتانه دي تاسو میپیس پښتانه میپیس هغه نیسته زل نیسته ټول پښتانه اما اوس که طالبان چې وګټي چې دا په اسلام وګټله بالبدون بالكتابة والخداع قضاء الإسلامي أو إخوان المسلمين أو كجاي باي كي بيعملوا بحثون بعد دحرة بتبختش المتنوع قدام